د افغانستان او د هندوستان د کرکټ لوبډلې نننۍ لوبې په هکله پوره معلومات. نن ماسپښین 2 بجې په نړیوال جام کې د افغانستان او هندوستان کرکټ لوبه ده. هندوستان په نړیوال جام کې تر دې مهاله په 4 لوبو کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او په 4 غوره لوبډلو کې ځای لري. افغانستان بیا تر دې مهاله په نړیوال جام کې خپل 15 پرله پسې لوبې بایللې او هیڅ لوبه یې نه ده ګټلې. هندۍ لوبډلې سره اوپنر شیکر دون نشته، ځکه ګوته یې ماته شوې د نړیوال جام څخه بهر شو او پر ځای یې ریشب پینټ په سکواډ کې اخیستل شوی ده. ملګرو راځئ چې دواړه لوبډلې سره مقایسه کړو چې زموږ لوبډله څومره قوي ده او د هغوی لوبډله څومره قوي ده. د خپل ټیم څخه د لوبې ګټه نه غواړو، ولې د هغوی څخه غواړو چې ریکارډ پرې جوړ نشي او لوبه لږ څه مبارزه وکړي، ځکه چې د هندوستان لوبه ډیره قوي ده، لږ نه بلکې ډیره زیاته قوي ده. هندوستان یوازینۍ لوبډله ده چې په روان نړیوال جام کې د سپینر توپ اچوونکو په وړاندې هیڅ وکټ له لاسه نه ده ورکړې. د هندي توپ وهونکو په وړاندې د پیل بیلابیلو سپینرانو لخوا 53 اورونه ترسره شوي، 309 منډې په 6.9 اکانومي سره ورکړې. افغانستان او هندوستان 2 ځلې په یو ورځنۍ لوبې کې سره مخ شوي. لومړی ځل په 2014 زیږدیز کال اسیا کپ او دویم ځل په 2013 زیږدیز کال اسیا کپ کې. په 2014 زیږدیز کال اسیا کې د ویراټ کوهلي په لوبډلمشرۍ کې هندوستان لوبه وګټله، خو په 2013 زیږدیز کال اسیا کپ کې د مهندرا سنګ ډوني په لوبډلمشرۍ کې لوبه مساوي شوله. هندوستان د یو ورځنیو لوبو په تاریخ کې یوازې 2 ځلې د هغو لوبډلو په وړاندې ماتې خوړلې چې تر لومړیو 10 لوبډلو وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. لومړی ځل په 1998 زیږدیز کال کې کینیا لوبډلې د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه او دویم ځل بیا په 2011 زیږدیز کال کې سویلي افریقا په 3 اړخیزه سیریز کې د 80 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان په نړیوال جام کې خپلې پرله پسې 15 لوبې وبایللې، په داسې حال کې چې تر اوسه افغان لوبډله 15 یو ورځنۍ لوبې پرله پسې نه وې بایللې. یوازې په 2015 زیږدیز کال کې 4 پرله پسې لوبې بایللې وې. روهیت شرما په تیرو 15 یو ورځنۍ لوبو کې پرله پسې تر 50 ډېرې منډې کړې. تر دې وړاندې روهیت هیڅکله 4 پرله پسې نیمه سلیزې نه وې وهلې. که چیرې نن هم نیمه سلیزه وهي نو لومړنی هندي لوبغاړی به وي چې 6 پرله پسې نیمه سلیزه وهي. تر آی پی ایل وروسته په روان کال کې راشد خان په 6 لوبو کې 5 وکټې ترلاسه کړې. راشد دغه وکټې په 5.05 اورونو کې په 9.0 اوسط سره ترلاسه کړې. یوزیندرا چاهل په 2019 زیږدیز کال کې په یو ورځنۍ لوبه کې په 24 سټرایک ریټ سره لوبه کړې. پولس یو ورځنۍ لوبه کې 22 وکټې ترلاسه کړې او په روان کال کې دویم غوره توپ اچوونکی ده. هندوستان د نړیوال جام په تیرو 14 لوبو کې یوازې یوه لوبه بایللې، هغه هم په تیر 2015 زیږدیز کال نړیوال جام کې د استرالیا په وړاندې ماتې وه. نن په هندوستان لوبډله د بونیشور کمار پر ځای محمد شامي ولوبوي. د هوا حالات به هم درکړو ملګرو. د افغانستان او هندوستان لوبه د انګلستان د ساوث امپټن ښار په روز باول لوبغالي کې ترسره کیږي. دې ښار د نن ورځې د هوا حالت داسې بریښي چې هیڅ باران به نه وي، تر ډیره به لمر وي، کله کله به ورېځ هم وي. لوبه تر پایه ترسره کیږي او د لوبې د دریدلو لپاره کومه بهانه نشته. پیچ د نن لوبغاړي پیچ باندې توپوهنه ښه ترسره کیږي. هغه لوبډله چې لومړی توپ اچونه وکړي تر ډیره به د هدف په پوره کولو کې بریالۍ وي. په تیرو 4 لوبو کې 3 لوبې هغو لوبډلې ګټلې چې لومړی توپ اچونه کړې ده. ملګرو ستاسو نظر د لوبې په هکله څه ده؟ لوبه به څوک وګټي؟